یاره جنرال صاحب یوه خبره ته وکړم پیغورونه خو یو بل ته مه سره ورکوئ تاسو سره کوم ته موضوع راوړې ده موضوع ته راسه موضوع ته وغږېږه ښځه صحیح سو خو فیلسوف ته صاحب وایه دلته مهرباني وایه چې امریکا مې پسې واخیسته نو ته اوس امریکا ته ازارۍ چېرته کوې چې په رسمیت مې وپېژنه سوالونه ولې ورته چا ورته زارۍ کړي دي هغه کس ما ته راوښیه واله دا ټولې دنیا ته ورخوشې دا لږ کوم صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه ما ورته مخکې هم نورو ښځو سره معلومه کړي دي ښه په ارامه باندې معلوم د سره معلوم ګوره په ملل متحد کې مې چوکۍ حق ده صحیح شو درکوي نه اوس ودرېږه ته صبر وکړه زه ودرېږه دلته خبرې ته غوږ نیسه خو ته خدای له کوم کم نه راخوسې لږ صبر وکړه وروره چې زه درته وایم بیا پاس له هغه ته وغږېږه په ملل متحد کې مې چوکۍ حق ده غواړم یې زارۍ چاته نه کوم په امریکا کې مې د سفارت شتون حق ده غواړم یې که یې راکوي دلته به سفارت خلاصوي که نه سفارت به یې بند وي صحیح شو ډیپلوماتیکې اړیکې له ټولې دنیا سره دا د ما حق ده من حیث یو نظام یو حکومت دا به امریکا راکوي له ویتنام سره امریکا 20 کاله ویتنام په رسمیت نه پیژانده ټولې نړۍ وپیژانده 20 کاله وروسته چې امریکا له ویتنام سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړلې د امریکا دپاره په ویتنام کې هیڅ شی نه و پاتې بله خبره درته کوم نړیوال تجارت نړیواله بانکداري دا مې حق ده دا یې راسره په تړون کې لیکلي دا به د امریکا پلار به یم کوي زارۍ ولې ورته وکړمه تاسو خو ویلې چې ودرېږه تاسو خو ویلې چې امریکایان لاړ شي نظام سقوط ده بانکونه سقوط دي خلک به له لوږې مري دې سقوط شي درکې پاتې په 4,50,000 ډالر یو سړی پاسپورټ جوړي درنه تښتي تاسو دلته ناست یم افتخار هم په ځان کوئ ولې دې درنه ولې دې درنه لږ صبر وکړه ته راغلی که ولس ته کار ته راغلی لږ صبر وکړه د تاسو نظام ولیدلی چې د خور مور کنځلې مو راته کولې لږ صبر وکړه بغیر اجازې مه غږوه زه تا ته وخت در کوم سوال دې څه وکړه زه درته وایم د تا په نظام کې پاسپورټونه د ورځې څومره جوړېدل هغه مقایسه که اوسني مقایسه که تا خلکو ته قوت الایموت نه دي ورکړي تاریخ څومره فرق ودرېږه تا کم لږ صبر نه کړه په دې کابل کې دا د شبرچي کې ماشومان چې پولي محمد خان کې په دا پولي محمد افتخار هم پکې ناست دی زه نور هېڅ نه درته مبینه په خوبو دې وینم شپې دې کامې دې قسم د مړ کېږي دغه د وخته که مړ نه سوې دا جای دی نه یو خو ګوره افغانان درته معلوم دي ګوره هر طرف ته لږ صبر وکړه بچی یو خو به دا ګوته داسې نه کوې ګوته به داسې نه کوې زه چې دلته ناست وم ګوته به داسې نه کوې اول خو ته ډسیبل بالغ دې نیولی بغیر له بالغ ته کېناستلی